د موبایل ټول ړنګ شوي تصویران، د موبایل ټول ړنګ شوي ډاټا، ړنګ شوي ویډیوګانې، ډیلیټ شوي ویډیوګانې، ډیلیټ شوي تصویران، ډیلیټ شوي فایلونه اوس ټول په دې طریقه سره پیدا کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ درته راغلی یم د یو نوي په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ او تاسې د خپل موبایل ډیلیټ شوي ډاټا، ډیلیټ شوي تصویران، ډیلیټ شوي عکسونه ټول په یو کلیک سره پیدا کړو. نو نوې طریقه ده، نوې طریقه مې درته راوړې ده. خو مخکې له دې چې په دې ویډیو پرې درته پیل وکړم، که تاسو چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل درسره حتما لایک، سبسکرایب او بې کمنټه هیڅکله مه تېرېږئ. زموږ چینل په د آخري وخت کې ډېر سلو شوی دی، بیخي هیڅ نه لیدونکي پرې راځي او نه یې سبسکرایبر شته، ډېر کمزوری شوی دی. راځم درته په ویډیو پیل کوم. ښه، تاسو چې کله غواړئ چې ډیلیټ شوي تصویران، ډیلیټ شوي عکسونه یا فایلونه او دا را پیدا کړئ، نو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې تاسو باید دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. له هغې وروسته به تاسو دغه اپلیکیشن ته ورننوځئ. انشاءالله چې تاسو خو به لیدلی وي. نوم یې دی فایل ریکور. فایل ریکور به تاسو را ډاونلوډ کړئ. یا دلته یو بل اپلیکیشن هم شته، الټرا ریکوري. دا هم په دې پوسته هم کولی شئ چې تاسو خپل ړنګ شوي تصویران را پیدا کړئ. راځم په دې الټرا ریکوري ورته کلیک اخلم. ښه، کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، تاسو به لږ انتظار ورته شئ. خو یوه یادونه کومه چې دا بې له نیټه کار کوي، هېڅکله دا نیټ نه غواړي. یعنې انټرنیټ یې که لاسرسی ولري که یې نه ولري، دا کولی شي چې تا ته هر څه را پیدا کړي. ښه، موږ ته دغه اپلیکیشن را خلاص شو. تاسو ته څلور انتخابونه په لاس درکړل شوه. لومړی دی پوټ ریکوري، یعنې که چېرته مو عکسونه ړنګ شوي وي، تاسو کولی شئ په دې کلیک کړئ او پیدا یې کړئ. دویم دی ویډیو ریکوري. ویډیو کولی شئ چې ریکوري کړئ یعنې پیدا یې کړئ. دریم دی اډیو ریکوري، یعنې اډیو کوم صوت مو کړی دی، د چا څخه مو په موبایل کې کوم صوت کړی او یا د چا په زنګ پورې او یا د وټساپ څخه ځینې داسې ډایرکټ مستقیما موبایل ته ډاونلوډ کېږي، هغه اډیو ریکوري. دا مو که چېرته ړنګ کړی وي، دا هم مهم وي، دا هم را پیدا کولی شئ. فایل ریکوري یا یو د اکسل فایل وي یا مو یا نوملیکنه کړې وي، دا هم پیدا کولی شئ. راځم درته یوه طریقه ښیم. ویډیو ریکوري باندې ورته کلیک اخلم زه. تاسو به بیا دلته په سټارټ سکرین باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په سټارټ سکرین ورته کلیک واخلئ، ستاسو سکرین شروع شه. یعنې کولی شئ چې دا تاسو ته پیدا کړئ چې ستاسو ریکوري چېرته د زموږ سکرین شروع شوی دی. پای، نیم، نومونه، 400 800 داسې اوړي جی پی جي وړې خپل سکرین مو کېږي. کله چې تاسو کومې ویډیوګانې حذف کړې وي یعنې ډیلیټ کړې مې وي، هغه به تاسو ته ټول معلومات را واوړي. که چېرته مو په پوټ ورته کلیک واخیستو، عکسونه همدا ډول درته راوړي. که په فایلونو مو کلیک واخیستو، فایلونه، او که اډیو مو کلیک واخیستو، اډیو درته راوړي. نو زموږ سکرین شروع شه. 14 یې را پیدا کړل او د نورو پسې هم روان دی، سکرین شروع شوی دی. نو زه به تر هغې دغه ویډیو لږه سټاپ کړم تر څو دغه د ویډیو لږه اوږده نه شي. ښه، زموږ سکرین کمپلیټ شه. پاوند 14 ریکورل ویډیو، 14 ویډیوګانې یې پیدا کړئ. نو په کنټینیو ورته کلیک اخلم، زموږ ویډیوګانې را پیدا شي. ومې لیدل زموږ ویډیوګانې ټولې پیدا شوي. آل هایډن فایلز، یعنې چې ټول پټ شوي معلومات مو هم درته را واخیستل. راځم په دې ورته کلیک واخلم. ومې لیدل زموږ ویډیوګانې کومې مې چې ړنګې کړې وې هغه موږ ته ټولې راښکته شوې. دا وه په ثبوت سره، تاسو یې وینئ په دې سکرین کې، په ثبوت سره زموږ دغه ویډیوګانې پیدا شوې. یعنې دا ښه طریقه ده، بیخي نمي طریقه ده، هېڅکله دا دروغ نه ده. خو دلته په دې هغه شي ورته کلیک اخلم. راځم په دې لاندې هم ورته کلیک واخلم. دا زموږ ویډیوګانې دي، پوه شوئ. ومې لیدل دلته چې په ریکور ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په ریکور ورته کلیک واخیستو، ستاسو د موبایل ګیلرۍ ته به هم ولاړې شي. په ریکور ورته کلیک اخلم. ومې لیدل زموږ دغه ویډیو د موبایل ګیلرۍ ته ولاړه. نو په ویو ورته کلیک اخلم چې آیا رښتیا ولاړه، یعنې زموږ ویډیو بالکل ویډیو ځای ته تللې ده. دلته تاسو بیا کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ. راځم اوس یې دلته ګورم چې آیا رسېدلې ده که نه. ښه، دغه د زموږ ویډیو بالکل تللې ده. په دې کله چې په دې ځای ورته کلیک واخلئ، ستاسو ویډیو به وغږول شي. زه اوس تاسو ته ګورم، ومې لیدل زموږ دغه ویډیو وغږول شوه. بالکل په ثبوت سره زموږ دغه ویډیو وغږول شوه. همداشان د نورو ویډیوګانې هم. خو دلته چې په پوټو ورته کلیک واخلئ، دلته بیا سټارټ سکرین ورته کلیک واخلئ، ستاسو تصویران هم را پیدا کېږي. نو زه د ویډیو لږه سټاپ کوم. تاسو به وینئ زموږ سکرین روان دی. 3300 1400 1500 دغه تصویران را پیدا شول او دغسې سکرین کې هم روان دی. ومدل سکرین کمپلیټډ پاوند 3648 ریکوریبل فوټوز، چې موږ پیدا کړل 3648 ریکوري عکسونه. نو په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په کنټینیو ورته کلیک واخیستل، زموږ ټول عکسونه را پیدا شول.
ومې لیدل بالکل را پیدا شول، زموږ ټول عکسونه هم پیدا شول، ومې لیدل ټول عکسونه په ثبوت سره را پیدا شول. ښه دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي لومړی مې هم درته یادونه وکړه چې چینل مې ډېر سلو شوی دی، مهرباني وکړئ زموږ ملاتړ وکړئ. دلته بیا تاسو کولی شئ چې اډیو ریکوري هم ور اضافه کړئ، یعنې اډیو هم تاسو سره پیدا کول، فایل ریکوري هم را پیدا کولی شئ. مای ریکورډ فایلز یعنې ما چې کوم فایلونه ریکورډ کړي دي سکین ناو. ښه نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. اسانه طریقه ده، د کومه سخته خبره نه ده. یوازې دغه فایل ډاونلوډ غواړي الټرا ریکوري، دا هم ښه فایلونه دي، په زرګونه فایلونه په لسګونه فایلونه په پلی سټور کې شته. یوازې چې ریکوري ورته ولیکئ نو 100 ډوله فایلونه به تاسو ته را واوړي. ټول سم دي انشاءالله، خدای بیا بیخي سم دی، یعنې ټول عکسونه کولی شي چې را پیدا شي. ښه دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ له همدې چینل سره اوسئ، یو لایک، یو سبسکرایب، یو کمنټ، ښه ښکلی کمنټ پرې وکړئ. داسې کمنټ وکړئ چې موږ نورو ویډیوګانو ته هم وهڅوي. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.